السلام علیکم ګران دوستانو، خدای دې وکړي چې ټول برته روغ جوړ او خوشحاله یاستئ. نن درته د عمرګل باره کې ډېر یو ښکلی راپور لرم او امید لرم چې ستاسو به خوښ شي. عمرګل یو مرکه کې څه ویلي دي؟ د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی عمرګل وایي چې افغان لوبغاړي له نورو بهرني روزونکو سره راحت نه دي او ډېر څه ترې نشي زده کولی. پاکستان دغه پښتون لوبغاړی امریکا غږ سره په یوې ځانګړې مرکې کې وویل چې افغان لوبغاړي له بهرنیو روزونکو سره د ژبې مشکل لري او ښایي همدا یو لوی علت وي چې افغانستان ښه او ډېر تیز توپ اچوونکي نشي پیدا کولی. افغانستان دا مهال په ورو توپ اچوونکو کې نوم لري، خو د ډېرو تیز توپ اچوونکو پس بالر له کموالي او نشتوالي سره مخامخ دي. عمرګل وایي چې افغانستان کې د تیز بالینګ استعدادونه شته، خو دا د روزونکو کار دی چې دا استعدادونه پیدا کړي، ویې روزي او لا یې وغوړوي. نوموړي وویل زه دا نه وایم چې زه دې د افغانستان کوچ شم، خو که یو پاکستانی یا یو پښتون د افغانستان د کوچینګ لپاره راشي نو په راتلونکي کې به ډېر نوي استعدادونه افغانستان کرکټ ټیم ته وړاندې کړي. ښاغلی عمرګل وایي که له ده وغوښتل شي چې د افغانستان په کرکټ بورډ کې مرسته وکړي نو چمتو دی چې کابل ته ولاړ شي او خپلې تجربې د ځوان لوبغاړو سره شریکې کړي. عمرګل په 40 ټیسټ لوبو کې 143 وکټې اخیستي، 113 ورځنیو لوبو کې بیا 109 وکټې ترلاسه کړي او 18 لوریزو لوبو کې بیا 15 وکټې اخیستې دي. نو تاسو هم راسره خپل نظرونه شریک کړئ چې عمرګل دا خبرې ښې کړي دي که ښې نه دي کړي، او که عمرګل د افغانستان د فاست بالینګ د کوچینګ لپاره افغانستان ته راشي او د افغانستان د ملي ټیم د فاست بالینګ کوچ شي نو آیا دا به ښه پرېکړه وي که ښه نه وي؟ کمنټ کې مو راسره نظرونه شریک کړئ.